پشتون یار پشتون بهادر پشتون Скажи, ты на земле! خاموش خاموش تطولوا أولا نتمنى مشرانتا پنځیریوتا ځوانانو ټولو ته د زه د صلح سلام کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله. هم تاسو د ډېرې ډېرې خوشحال وي او د روژې مبارکه میاشت رمضان به مو په خیر تېرېږي. رمضان چې خدای پاک پکې شیطانان پسړلي دي، خو کاش یو داسې نظام هم وایي چې هغه انسانان چې نورو انسانانو ته شر رسوي، چې نور انسانان تشدد پې کوي، ځوروي یې، چې هغه انسانان هم تړلی کېدلی، بیا به ډېره واضحه وایي چې دا د شیطانانو دی په صف کې څوک دي ورسره. نن دغه جلسه په داسې حالاتو کې کېږي چې په یو خوا باندې زموږ هغه فیمیل ورکرز دمکې ورکړل کېږي، د علمبید اختر اکرام احسان په شان ځوانان په جیلونو کې دي، د دې د وطن دپاره جیل تېروي. نن د هغو ځوانانو چې د کراچۍ په جیل کې دي، هغه د خپلو مندو پلارونو خویندو ورونو سره روژې نه ماتوي. دوی په زندانونو کې د دغې وطن سره د وفا په نامه باندې نیولي شوي دي. داسې ورځو کې چې قیوم عثمان خیل په لورلایي کې چې هغه د ارمان لوني ګواه والتسمید هغه نیول کېږي او په هغه باندې تشدد کېږي او هغه وهل فکر ته تېروي، دمچیانې ورکوي چې بل ځل به د مونږ نه وو. دا ښکاروي چې د پښتونخوا وطن باندې، د پښتونخوا وطن په وسایلو باندې، د پښتونخوا وطن په یو ځمکه باندې هم دا د شپږو کورو پښتانه چې دلته اوسېږي په یو انچ ځمکه یې هم څه اختیار نشته. دوی د خپل وطن خبره نشي کولی، د دوی په خپل ژوند باندې هم هېڅ اختیار نشته. سم سیاسي اعمالو اختیار یې نشته، د خپل وطن دپاره د اواز اوچتولو اختیار هم نه ورکوي. ظالم که د ده د سوچ سره څوک اتفاق لري، د ظالم د سوچ سره، هغه که ډېر ګناهګار، ډېر غټ قاتل، ډېر غټ مجرم ولې نه وي، بیا هغه سړی دوی ښه ساتي چې ښه یو ورته د ده په لاس کې وي. خو که څوک ښه سړی دی، ښه انسان دی، آیین هم مني، د قانون پاسداري هم کوي، خو دا د ظالم ملاتړ نه کوي، هغه بیا دوی لارې نیسي. خو پښتونخوا ولس ټولو پښتنو په غټ توګه باندې دا فیصله کړې ده د هر هغه سړی چې روغ سړی دی، رښتیا وایي، د وطن خبره کوي، د پښتو خبره کوي، د پښتونوالي خبره کوي، موږ د هغې سره ولاړ یو، موږ د بېغیرتو سره، د دلالانو سره، د وطن خرڅوونکو سره او د ظالمانو سره په هېڅ توګه نه ودرېږو. مشره اشاره وکړه، بیا تماشه وکړه، مشره اشاره وکړه، بیا تماشه وکړه، مشره اشاره وکړه، بیا تماشه وکړه. ملګرو، دا هم د ویاړ خبره ده، د جنوبي پښتونخوا د حالات خرڅولو کوشش
چې په کومو وختونو کې کېږي په هغو وختونو کې په اول صف کې د ظالم او د دشمن او د حالات خرابوونکي خلکو ته چې په اول صف کې څوک مخالف ولاړ دي هغه زموږ ملګري دي. ما په اوله ورځ ورته ویلي دي چې یو خوند خو د پي ټي ایم شته دی چې د ارام سړی پکې نشته دی ټول پکې د ننګیالۍ منځ زموږ دي. خدای دې اتفاق اتحاد د پښتنو نور هم مضبوط کړي. موږ پوهېږو چې دوی د ځای په ځای لاسونه اچوي، دوی د وطن سره مینه لرونکي خلکو باندې پابندۍ لګوي او ژوند یې مشکل کوي. موږ پوهېږو چې ستاسو قدرت کې خراب نیت ته هغه ځای راوړی دی او دا په وطن ماین خلک نه دی یاره ده چې دا به پرې نږدي نو چې څنګه یې پایسته کړم. دا په قیوم عثمان خیل د زموږ په نورو ملګرو دلته د شتمن او په ګڼ شمېر ملګرو باندې اف آی آر د وخت نه کېدي او شروع دي. دا موږ ښه څه پوهېږو چې دا څه په موږ کې نه کوي، کنې په دې شتمن کې هغه بد کارونه خلکو کړي دي، غلې ډاکې قتلونه جرمونه هر څه کړي دي، هغه تا نه دي ستړي کړي. لیکن تا ته دا مسله دغونه نه ده، هغه تا ته لار درکوي. دا په وطن مین ځوانان لار نه درکوي چې په دې وطن کې څه شر راوړي، دې وطن کې بدامني جوړه کړي، د دې وطن خلک ستړي کړي. دا ستړي څه په دې وجه د دغو ملګرو کوي. دی قیوم عثمان خیل په لړنایي کې وهي دا به وبېرېږي، دا خلک به ووېرېږي چې دا خو ډېره مشکله لار ده، دا پي ټي ایم خو ډېر مشکل ځای دی، په ډېر قسم محل دي، ډېره به پرسا شي او بیا به مونږ دلته شر او بدامني راوړو پرېږدي نو پیسې ګټو. خو قیوم عثمان خیل باندې چې تشدد وکړه په هغه سبا باندې د لومړي ولس راووته او دا یې ورته وویل چې زه په خپل جسم باندې د هغې دوه ورځې د درېیمه ورځې په چمن کې هم د زرګونه ولس راووته او د دغه ځوانانو هغه ظلم مخالفت کوي چې کوم ډول یې ګډ ظلم ته لار کې هم واړول غواړي. ملګرو کېدای شي د تحریک په حواله سره د وطن د تحفظ په حواله سره موږ ته ډېره قرباني مخکې شي. ما هم وعده ده، تاسو به هم وعده وي چې د مور وطن دپاره د راتلونکي نسل د مستقبل دپاره او د دغې خاورې د امن دپاره د دغې خاورې د اختیار دپاره موږ به هر کله هره قرباني ته زه هم تیار وم، تاسو به هم تیار وي او والله دغه دا ګران دا میدان دا چې دی پکې راوتلی دی او پښتانه پکې وي او ترهګري جوړوي او دې سره ترهګرۍ د ختمولو کمال کاروبارونه کوي، دا میدان به یوازې نه ورپرېږدو، په دې میدان کې به مخامخ ورته ودرېږو. ملګرو خپل اتفاق اتحاد سیاست ساتئ، خپل دشمن وپېژنئ، د خپل دشمن هر چال وپېژنئ، هره مکاري هره دوکۍ وپېژنئ. دی به خپل مخ ته نه درته راځي، دی به په کلي کې یو داسې سړی درته راولي چې بیخي به د زړه ورسره مجلس نه کوي، سپین در باندې په تاریخي کې سره مجلس کوي. دی به هغه ورته مخامخ کړي، ته به د هغې سره خوله نه وهې، هغې سره هېڅ د خوله وهلو ضرورت نشته دی. اصلي دشمن مونږ ته په شا معلوم دی، مونږ به ډایرکټ هغه یادوو چې په پای یې څوک ولاړ وایي. مونږ به د هغې سره ښار ګورو، هغې سره به ګورو چې تا څنګه دلته دا خلک دلته چې څوک هم جوړ دي چې دغې پر شا باندې دا د ورګوال خلک نه وي، په یوه ورځ هم سروایول نه شي کولی. ملګرو ډېر په عجیبه انداز باندې پښتانه وهل کېږي. پنجابی یا د ده ملګري پښتانه دا دې په 10,000 لښکر چمن ته راشي یا بل علاقه ته
که د درې سړو مخه یې ولیدله درې سړي به یې په شا کي وایي چې دوی دغسې بغیر وردي وي دا دوی پښتانه ته چې دوی کله وردي راوړي نو وردي خو ډېر تشدد شکل دی په هغه باندې خلک وویروي دوی پښتانه په نور انداز وهلی نه شي نو د وردي په شکل کې ویني په وردي کې دننه دی دا وردي خو تشدد شکل دی هغه باندې د خلک ویروي باید موږ څه ورته پوهوو چې هسې کپړه هسې بهر ته وردي راسې بل شان هغه څه ده نور دلونه هغه کړی دی هغه کوم دی چې بغیر وردي کوم دلته هېڅ نشي کولی مګر کیسر خپل اتفاق اتحاد د ملګرو په منځ کې هر وخت کلک ساتئ کلک حالات به راشي یو بل د بیا ناستو د ګام مو خپل اتفاق اتحاد دپاره ډېر کوښښونه کړي وی خپل اتحاد مضبوط کړئ هغه خلک چې هغه لا دلته نه دی هغه په کورونو ناست دی هغه ټولوئ هغه راولئ سردار ولی جلسې په ټاکنده باندې هغه چا نه کېږي دا ټولې باندې وي چې هغه ته یا داسې ده یا داسې ده هېڅ بهانه د خلک نه کوي د پښتون وطن د اتفاق اتحاد خبرې دي په دې ګډونونه کې څوک کومه کیسه کوي دا بهانې دي بهانې د پښتانه نه کوي راوبېږي دلته زما او د ده یو ژوند تاریخ مو یوځئ د تاریخ تګوالی مو یوځئ د تاریخ کیسوالی مو یوځئ په داسې وخت کې موږ د ټولو پښتنو اتفاق اتحاد ډېر غټه معنا لري په سختو حالاتو کې اتفاقونه متحد وي هغه بیا کله هم دشمن پې بارېدلی نه شي همیشه به دوی بارې وي او ملګرو د پیکیان په هکله هم ډېر خلک ډېره کمزورتۍ جوړوي څوک وایي چې هغه شو څوک وایي چې دغه شو څوک وایي چې داسې شوه هېڅ داسې نه دي شوي هېڅ داسې نه شوی قرآن یې هغه ذکر کړې ده چې نه خرڅېږو نه ټیټېږو نه ډارېږو هغه باندې قایم ولاړ یو چې موږ د وجې سره تر آخري سلګۍ سره په دې دنیا هم او په دې دنیا باندې هم چې څومره شعور لرم په دې ځای باندې ستاسو سره ولاړ یم هېڅکله په هر ډول به په هر ډول به هېڅکله ما کنفیوز کېږئ کله هم چې په قسم تبدیلي راځي د خلکو د فیسبوک پوسټونو د خولو په کوڅو پسې چې لاړ نه شئ په ایمان سره ته وایم زه د فکرونو صفت ته ښه ځیرک یم هر هغه شی زه د تاسو سره خپل طریقه راځئ داسې نو په دې هکله باندې پیسې چمچو اوسئ پخلا اوسئ ځیرک اوسئ د خلکو د بنګوټو او پیغامې پروا چې ونیسئ هر شی ما مزې کړي دي او په راتلونکي کې به نور هم واضح کوو خدای مو تل خوشحال لره خدای مو تل آباد لره یو ځل بیا دوی د کام او وطن دپاره وکړه د وطن د هغه ځوانانو دپاره یې وکړی په چا تشدد لګیا دي جیلونو کې دي او دمچانې ورکېږي او د وطن د ستونزمندو دپاره یې وکړه د دوی زامنه څوک په جیلونو کې دي څوک نیولي دي څوک وهلي دي څوک څه کولی دي دا د خپل وطن سره د مینې یو ثبوت و چې د چمن د خاورې نه موږ نن ولیدو خدای مو تل خوشحال لره چمن د خدای پاک د ګلونو چمن جوړ کړي ګلې ګلزار د ښایسته لري
دا د چمن معنا د ګلونو باغ وي دا ګلونو باغ کې دا اصلي ازلي خلک څه ګرځي دغه خلک چې د دې باغ تر وچولو ذریعه جوړېږي نن د چمن خلکو که د چمن اختیار د دې په لاس کې وای تر ټولو ښه د کاروبار ځای په چمن دی تر ټولو ښه ځای په چمن دی خو دلته دوی بازار ایریا ده په تاسو باندې په ټولو نه زیات دباو زیاته کولی دی دا دباو که تاسو ومنه اکثره څه کاروبار هم در ختم کوي دلته همیشه په مزاحمت باندې ژوند کېږي خدای مو خوشحال لره خدای مو آباد لره ټولو سپین ږیریو ته مشرانو ته ځوانانو ته په اخر کې بیا هم سلام وایم روژې مو په خیر تېرې شه او هیله لرم چې په کور کورنیو کې به هم خیر وي او په روژه کې به ډېر د امن ډېر د خوشحالۍ ژوند وي په چمن کې مننه سلام علیکم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم د پښتون افغان د لارو بر افغانانو د ډېرو درنو ټبرونو او کورونو ځوانانو
سپین ږیرو و تاسو ټولو ته د زړه له تله سلامونه وړاندې کوم او ستاسو پر دې نیمه شپه باندې دا رقم راتګ ته یو جان مننه او سلام پېښوم ډېره مهرباني الله مې عزت وکړه خدای دې زموږ وطن پر امن ډېر ښایسته د روزګاره ډک وساتي خو د بده مرغه موږ په یو داسې ریاست کې پراته یو چې هغه ریاست زموږ سره ټول عمر د یو منافقت او د شیطانت ژوند کړی دی عاجزانو موږ به سر سره خلاصوو دلته نن وموږ ته چې کومه میله جوړه ده دا میله زموږ د ټول قام د ټول قبیل د تباهي او د بربادۍ سبب ګرځېدلی شي که موږ سرونه خلاص نه کړو عاجزانو موږ به سر سره خلاصوو په وطنو کې ځوانان د قومو د سرمایو د ډېرو غټو سرمایو مثال دی بلکې د ډېرو غټو اساسو مثال دی ځوانان به پر خپل قوم باندې ننګ کوي او خپل قام لره به سیالي راوړي پر خپل وطن به قرباني کوي خپل وطن لره به سیالي راوړي عزیزانو دلته موږ نن په دې حالاتو اخته یو په جنوبي وزیرستان او په خیبر پښتونخوا کې شل کاله بل ولو هغه اور یې دغه سربت سره راټول کړی دی راوړی دی زموږ په دا جنوبي پښتونخوا زموږ په دا غولي کې ځل غوړولی دي که موږ متحده نه ولو موږ متفقه نه ولو زموږ ګرد قام به سوځل کېږي ګرد وطن به سوځل کېږي د دې دپاره به موږ دغسې لکه څنګه چې مې نن اتحاد کړی دی نن مې اتفاق کړی دی موږ کور ځو د سیالۍ مجلس به وړو وار عزیز قریب ته به نمونه نسو که ملا صاحب دی و ملا صاحب ته به وایو چې ملا صاحب ستا ملایي زموږ د قام سره تړلې ده زموږ د وطن سره تړلې ده که دا قام و دا قبیل وو دا قبیل پر امن ولو دا قبیل یو څه خاورې پیدا کول دا قبیل اغوستل نو به ته هم ورسره خورې ته به هم ورسره اغوندې که دا قام ذلیله ولو دا قام خوار ولو دا قام در په در ولو قسم دې مې په خدای صدر دې قام لس ګونه ذلیل لس ګونه خوار موږ به سر سره خلاصو موږ سره د اکا زامن یو دا وطن موږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی دا وطن موږ ته چا په زکات کې نه دی راکړی دا زموږ لرو زموږ نیکګانو په ډېر محنت په ډېرو خواریو په ډېرو قربانیو موږ له وګټلی دي نور موږ بې اتفاقۍ موږ بې اتحادۍ زموږ مزدوران پر موږ باندې باداران کړي دي دا زموږ لاپرواهي ده دا زموږ غفلت دی موږ به لاپرواهي نه کوو موږ به غفلت نه کوو زموږ معمولي غلطي به زموږ د ګرد قام زموږ د ګرد قبیل د ګرد وطن د تباهۍ سبب ګرځي د بربادۍ سبب یې ګرځي لکه ته یې چې ولیدله ورموراد پر بادر باندې غریب خلک تا سره راټول کړل دا خواجه عمران بابا سره راونسې د توبې د لښکره سره ګور دې سره راټول کړل پر دا یوه لار باندې دي د چانس په نامه باندې یو ډرامه ورته جوړه کړې وله ستا د دې د شا چې کوم مقصدونه دي په دې موږ پوه یو موږ ویښ یو موږ بیده نه یو ته پر موږ باندې تار راګرځوې نن چې د تا راوګرځوئ نن چې له تا راوګرځوئ سره رانږدې دي کوي ستا یو سپایي درله وتلی ټوپک ځله کشي او ما ته دلته ملګري وایي ته به خشمېږې نه زه به څنګه نه خشمېږم زه به څنګه نه خشمېږم چې زما یو سپایي یو مزدور د 500 زرو روپو مزدور ټوپک ځله کشي زنانې ولي شنیان ولي لویان ولي زه به څنګه نه خشمېږم قسم دې مې په خدای وي که کرنل دی که جرنل دی چې دا په دې بازار د ده سړی زما سره ننولي چې د مور نوم خیر شابه وکړي په ویشتلو دې زړه نه سو سوړ په ویشتلو دې زړه نه سو سوړ بیا پسې را روان یې چاپې وهې خلک پورته کوې که مهال چاپې در باندې شروع کړې که مهال چاپې در باندې شروع کړې بیا دې والله که یا کلی یا ته یا دې تالی پپا به سر سره
خلاصوو عاجزانو د ولس په طاقت باندې به موږ د ده هره منصوبه ناکامه وجوړو موږ تر دې سرو تېر یو دا سرونه وموږ ته خدای راکړي دي خدای یوه ورځ مقرره کړې ده خامخا به مرو والله که یو سړی پاته شي د بابا دمه تر دې دمه دنیا هم لا پرته ده عبدالقیوم عثمان خیل ډېر نر سړی دی عبدالقیوم عثمان خیل د ارمان لوني د قتل چشمدید ګواه دی عبدالقیوم عثمان خیل پر دې ظالمانو باندې اپایار کړی دی په عدالت کې ورسره پیښیږي هره ورځ دا یې پر دې نه وي پورته کړی دا یې وایي سره دې سره لاس واخله موږ چې راوتلي یو موږ قرآن کړی دی د خپل کار پر موږ ګران دی موږ د دې سر د کار لپاره تېر یو ډاکټر ابوالصمد شهید د دې وطن یو ډېر انقلابي ځوان د سکیلانو ویشتل سوی دی ډاکټر ولو د دې کام دپاره یې قرباني ورکړه دی چې شهیدېدی دا موږ ته یو شعر ووایي ول څوک چې زموږ سپېرې جونګړې سوځي څوک چې زموږ سپېرې جونګړې سوځي هغه به هم خپل میلونه بایلي څوک چې زموږ سپېرې جونګړې سوځي هغه به خپل میلونه بایلي یا به پښتونستان جوړوي یا به په خپل وطن سرونه بایلي نور پښتون بهادر پښتون نور پښتون بهادر پښتون نور ملا بهادر ملا نور ملا بهادر ملا کرنل صاحب زموږ اواز وتا ته دررسېږي زموږ اواز واوره په غور یې واوره که دې د سبا پورې تمام یې لسوي خلک نقل یې لا درللو په سیلابونو خلک قسم په خدای که بیا یې د دې کلي ستا سړی را سره ووځي یا ته ورننوځې یا بیا ځینې راووځې پخوا خبره ده زما 40 کسان به ته په چاپو پورته کوې ته به یې بیروې دلته پر ګړنګ باندې مې دا ډرامې راته جوړې کړي رشوتخورۍ په دې امې درته رشوتخور درته حرامخور درته نامسلمانه په دې دنیا کې نشته موږ نامسلماني نه منو دلته د قرآن قانون دی دلته د اسلام په نامه پاکستان جوړ دی دلته د قومو تر مابین آئین جوړ دی آئین پر لار مرا سره دی چې تا آئین نه منې ستا پوځ آئین نه مني ستا دلته ادارې آئین نه مني موږ د دې آئین بیخي نه منو موږ د دې آئین شیطان نه راخسته اول به ته منې په ځان کې به راولې عملي اقدام وکړې ته چوکیدار یې ته بادار نه بادار دا ولس د دې وطن بادار دي ته به د دې چوکیداري کوې زما د روزګار ومخته که ته خنډ جوړ کړې بیا به د تاردی سره راجوړ کړمه دی به سره راجوړ کړم ستا مخکې که بیا راته جار کړې مهرباني وکړه سر خلاص کړه موږ په پاکستان ریاست ته دا وایو په ډاګ ورته وایو چې نن پښتون پر امن طریقه باندې خپل حقوق غواړي د سیالۍ په لارې غواړي راسه د منظور پښتون سره کښېنه ریاست دلته نقلي ډرامې جوړې کړې دي یو نقلي وزیر اعظم یې راته کښېنولی د غلو اختیار نه لري د غلو اختیار نه لري چې دوی کوم څه ور ولیکي دا یې وایي د ده باب بیا یو غفوره د دوی ویان دي هغه وایي د دوی لهجه نه ده سمه او وروره لهجه به زموږ هغې څنګه سمېږي ته زموږ ژوند را خرابوې زموږ زندګي را خراب ته زموږ مزدور یې د بادار جوړېدلو کوشش کوې ستا لهجه که سمه ده ستا بیا عمل نه دی سم ستا بیا عمل نه دی سم ستا د عمل په وجه زموږ لهجه خرابه ده بیا پر دې باندې باجوه وایي وایي زه به دی اسمان راونړوم دی به وکړم دی به وکړم 14 ملکو کې د پوځو د عوام باندې راغلې ده 14 ملکو کې چې کله ولس و پوځ سره اخته شوي دي دا ولس بتلې ده پوځ بایللې ځان پوه کړه موږ دا دلته د
شفیع کاکا وویل صوفي نه دی ځینې مړی درله وتلی یو بل لاره دلته ماته کړې نه په شي پوهېږي پروسه کال د نواز شریف تر شا خاص نو وفاقي وزیر ولو یو دانه پر لوانه وي رای واسطي وزیر اعلی یې جوړ کړ د دې څه خو هېڅ ګیله نشته په دې نشته د دې په خپله نه مور معلومه ده مې پلار معلوم د جام غلام قادر ته راولسي دا د خاندان دی موږ د جام غلام قادر خان څه پېژنو بله د پلار پټ څه نومې دی دې مړ ګټه نورې ډرامې یې ولې نو موږ به ستاسو سره خلاصوو موږ دلته قوم پروت یو موږ دلته قبیل پروت یو پر موږ چې کوم خلک مسلط دي دا دونه شان نه دي دا خالي زموږ د بې اتفاقۍ په وجه زموږ په زړونو کې خوف راتنه نه کول بیره راتنه نه کول دلته قومونه کښنۍ کښنۍ مسلې جوړول پر دې باندې اوس ور مورد په منځي اډه کې شپږ کلي دي پر منځي اډه باندې شاوخوا د ملیشې والا راګرځېدلي دي یو سړی درله بولدي راکټانو سکیلانې ورخیستې دي ورله په منځي اډه کې حمله وکړه دا ملیشې والا چیرې وو برسره دا داسې دا خلک د دغه راکټانو سکیلانو سره برته ژوندي ووتو خدای داسې حالات جوړوي د دې حالاتو په رڼا کې به دی پر موږ باندې اپریشن مسلطه کوي موږ به منتشر کېږو نه موږ چې هر وخت هره باده ورځ راغله په یوه اتحاد په یوه اتفاق به دای سره راټولېږو قسم دې مې په خدای دلته ماته کړ دلته مور به یې کړی نه دی پیدا کړی چې دی به موږ پر وطن اپریشن کوي یا به دی دلته بدماشي کوي دا لار ورته نسو دا کیله چې موږ په کوروي کې جوړه کړې ده دا یې د بیرې جوړه کړې ده د ملیشې یا د ملیشې کیله باید چې د ابادۍ څخه د باندې دوی ولې کړي ابادۍ کمزه کړي خو دوی بیرېږي دوی پر موږ باندې چې دغه لارې مسلطه کړي دي وروره مهرباني وکړئ ښه خلک یاست تعلیم یافته خلک یاست د کام سیالان خلک یاست جنګ د سیالۍ دی د سیالۍ په لار به سره ځو د انشاءالله د هر مشکل حالات به راوځي دا کم دلته چې دا کم دي د دا لارې یو بندوبست کړی ولو دا زموږ د دې غریب ولس د اختر جوړه ده دا زموږ د روژه ماتي دا دې ژر تر ژره خلاصه کړي او دلته د نور د ځایونه جوړ شي چې خلک ډوډۍ پیدا کړي او دا بندیان خلک دې هلاک کړي که نه دوې ورځې بعد موږ بیا پریس کانفرنس کوو بیا پر خپل کام جاخ کوو د دې واره قسم په خدای که دلته بیا وکړو بیا به درځو ستا په کیلې او مخته وکښلو د نه معلومو دلته پاره خدای مې عزت وکړه الله مې سرلوړي کړه الله مې عزت وکړه خدای مې ژوندي لره یو اتحاد وکړو یو اتفاق وکړو انشاءالله خبرې به بله شریکوو قدم په قدم به سره ځو الله مې آباد کړه وسلام